دوهمه موضوع مې دا ده چې طریقت او تصوف دا مې یو غټ عمل دی. ډېرو علماو خورا په غټه سترګه ورته کتلي دي. علما یې خورا عظمت بیان کړی. د طریقت په کور کې شیخ الاسلام حجة الاسلام امام غزالی رحمت الله تعالی علیه. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه هغه شخصیت دی چې د زمانې عالم دی او مدرسې جوړې کړي، 14 دانې مدرسې جوړې کړي. په هره مدرسه کې یو روایت دا دی چې زر کسان او یو روایت دا دی چې لک کسان. په هره مدرسه کې زر کسان چې د یو ورځ پسې را روان سو راووته چې تر اوسه د دې طالبانو ته پوښتنه وکړه چې دا کې الهي نیت شته په دې طالبانو کې او که نسته؟ دغه مدرسې چې مې جوړې کړي په دې کې زما خیر شته او که نسته؟ بیا چې را روان سو د یو طالب ته پوښتنه کوي. پوښتنه ځینې کوي طالب جان سبق د چیش لپاره وایي؟ هغه وایي چې بیا سبا ملا سم ملایي مې امامت مې او داسې واوس. پوښتنه کوي د دې مدرسې څخه راووتی، د مدرسې محتمم ته وویل چې بس پر دوی باندې تنخواه بنده کړه، مدرسه دې بنده کړه. د رب العالمین رضا نسته پکښې. پسې ولاړی بلې مدرسې ته، بلې ته پسې ولاړی. اخري 14مې مدرسې ته چې ورغلی هلته وکتله چې په یو 100-200 کسانو څخه یې پوښتنه وکړه طالب جان علم د چیز دپاره کوې؟ هغه د خپل ظاهري جیب ډکولو دپاره کوئ. ډېر ناامیده سو او راووتی د مدرسې څخه. د مدرسې ته چې راووتی چې ګوري په چمن کې یو طالب ناست دی، کتاب ورڅخه دی. بس زړه کې دا راوګرځېد د یوه طالب ته پوښتنه وکړه، نور په مدرسې باندې تنخواه بنده کړي، ډوډۍ به باندې بنده کړي. چې راغی هغه امام غزالي صاحب دی، د طالبینو وخت یې دی. پوښتنه یې ځینې وکړه علم د چیز دپاره کوې؟ امام غزالي صاحب ورته وایي د رب العالمین د رضا دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د متابعت دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دپاره. راولاړ شو، غږ یې وکړي 14 مدرسو ته بېرته ډوډۍ د ده د سرو ورکوه. په یوه نسل کې خو به د امام غزالي رقم شخصیت پیدا کېږي. هغه شخصیت د امام غزالي صاحب خپله فرمایي. امام غزالي صاحب خپله فرمایي وایي زه یې وخت شوم پر اولیاو ما مردونه کول، د طریقت سره زما تعلق نه و، ما مردونه پر کول. یو وخت مې صحبت او ناسته ولاړه د یوسف نساج په نامه یو ولي الله د دې سره مې صحبت او هغه زه په دې ریاضت او په دې محبت باندې د محبوب صلی الله علیه وسلم معمور کړم. امام غزالي صاحب فرمایي رب العالمین مې په خوب کې ولید. راته ویل یا امام غزالي د اولیاء محبت مه پرېږده، د اولیاء محبت دې ما ته رارسوي. امام غزالي صاحب هغه شخصیت دی خپله فرمایي. په شوافیعو کې د امام شافعي صاحب په مذهب کې د لمر حیثیت لري. وایي که مې د طریقت علم نه وای زه به د اسلام په حقیقت خوند نه وای پوه سوی. حقایقان تصوف د شیخ عبدالقادر عیسی طیاب کتاب دی. دا د علامه طیبي څه نقل کوي. علامه طیبي وایي یو سړی که په کلي کې او علاقه کې شیخ الحدیث وي، حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم درسوي او تفاسیر درسوي. دی په جنتو کې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث درسوم. دی دې ولاړ شي د یو ولي الله سره دې بیعت وکړي، د یو ولي الله صحبت دې وکړي، د یو مرشد ناسته دې وکړي. ولې انسان خپل عیبونه نه ویني. مرشد هغه څوک دی چې تا ته متوجه د دې دپاره دی چې په تا کې اصلاح راولي، متوجه د دې دپاره دی چې په تا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت راولي. هغه رب العالمین وضع کړی د دې دپاره دی چې د ده د سینې ته ستا سینې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت درسي. خالص په تحدیثو درسول او په تفسیر درسول چې عمل ورسره نه وي، د اولیاو صحبت ورسره نه وي، د اولیاو ملاقات ورسره نه وي، دا کفایت نه کوي. هغه وخت کفایت کوي. داسې نه درته وایم، داسې غټو علماو لکه شیخ الاسلام علامه عز الدین ابن عبدالسلام، دا د امام غزالي صاحب خپل په استادانو کې لیکي، حضرت جلال الدین سوچي صاحب دا فرمایي د اسلام په خوند هغه وخت پوه شو چې په طریقت کې داخل شو، د عبادت په خوند هغه وخت پوه شو چې د اولیاو سره مې ناسته ولاړه راله صحبت مې راغی. طریقت ما شی نه دی. رب العالمین قرآن کې څه فرمایي؟ الا تطمئن قلوبكم بذكر الله
رب العالمین فرمای خبر اوسېږئ. زړه چې اطمینان پیدا کوي، زړه چې سکون پیدا کوي او زړه چې قرار پیدا کوي په څه شي پیدا کوي؟ په ذکر الله پیدا کوي. ذکر د الله ډېر کوه. عبدالله ابن عباس صاحب دا رئیس المفسرین دی. دا فرمایي رب العالمین چې هر عبادت پر ما او تا فرض کړی دی اندازه لري. روژه په کال کې یو وار ده، لمونځ په شواروز کې 15 واره دی او اختری په کال کې یو وار دی. هر عبادت دا اندازه لري. حج په ټول عمر کې یو وار دی. یوازې او یوازې ذکر دی، یوازې او یوازې د رب العالمین یاد دی چې هغه حد او اندازه نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث فرمایي ذکر الله، د رب العالمین ذکر کوي حتی یقولوا مجنون، چې منافقین درته وایي چې لیونی. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله دا د دیوبند لوی عالم دی. دا په تشرف کې لیکي وایي تا ته لیونی هغه وخت خلک وایي چې په زوره د رب العالمین ذکر کوي چې الله الله. دا چې ته په کور کې ناست پټه کوي لیونی نه درته وایي. بل روایت دغسې التشرف کې مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله را نقل کړی دی چې د رب العالمین ذکر ته داسې وخت کوي چې خلک درته ریاکار ووایي. خلک ریاکار څه وخت درته وایي؟ هیڅ وخت خلک تا ته ریاکار نه وایي. که تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه مجلس کې ریاکار درته وایي پټ یې وکړه کور ته خپل یې نه کوي خو تام ځینې راباندې. که تا تسبیح په لاس کې وایي ذکر دې کوی وایي پټ یې وکړه. که تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویم وایي پټ یې وایه. دا هر هغه اسباب دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو خلاف دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ذکر تر هغه وخته کوه چې خلک درته لیونی ووایي، خلک درته ریاکار ووایي. دا څه معنا؟ دا معنا چې ذکر حد نه لري، اندازه نه لري، ډېر ډېر یې کوه. او بله خبره درته کوم هغه دا چې ذکر خو به سړی کور ته هم وکړي. ولې موږ تاسو د اولیاو په مقام کې کوو؟ ولې ما او تا هره ورځ راځو د خپل پیر ملاقات کوو او د خپل پیر مخ ته ګورو او د خپل پیر توجه ته انتظار وجه دا ده د اول سره څخه رب العالمین په صحبت کې اثر یې شی دی. د یو چا په ناسته کې رب العالمین اثر یې شی دی.